زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه اها زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه تا چې سپیا کا مخامخ په ګواټه پورې کړه او راته ویل پستر ګړون شته دانه وینېسو راته ویل پستر ګړون شته دانه وینېسو نا ولې پوزه دې زما په لوپټه پورې کړه کړه مې بیا د سبق نیت ته نقل کول زما عادت ته که شومه پیل دا مې قسمت ته یاد د ټیچر مې نصیحت ته بډ جیبونه د خډک راوړه مینه واه د نقل ما نور سم ډیر ډیر دلور سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پختون په پختنو مین یم په پختنو مین یم په پختنو مین یم دلور سرونو په پګړو مین یم په پګړو مین یم په پګړو مین یم یما پختون په پختنو مین یم په پختنو مین یم په پختنو مین یم د پاک الله په پاک او لوی نوم کرانا د پیروي د محمد دا ګڼه نشته په جهان بل رڼا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو او په بهر ملکونو کې میشته افغانانو رونو خویندو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو دا کم منظر چې تاسو وینئ د فطرت د ښکلاګانو نه ډک منظر دا د خوړ یخه غاړه دا شینکې او د ټولو نه لوی دا رستو په شا چې کم تاریخي سرنګان د انګریزانو د وخت ښکاري دا د تاترو لمنه ده د تاترو لمنو ته راغلی یم وزیر ډنډ ته او د پښتو د مومندو د غرونو یو ډیر نوموړي مزاحیه شاعر جمیل ګل جمیل پسې راغلی یم سفر مې کړی دی او دا سفر مې که هر څومره ستړتیا وي خو په دې خوږه غاړه د خوړ په دې خوږه غاړه او په دې پرفضا پس منظر کې چې د سپرلي اخیري نښې دی او د اوړي راتګ دی دا سفر مې د خوړ دی خوږې غاړې ختم کو دا ستړتیا مې دی خوږې غاړې ختمه کړه دا مزاحیه شاعر جمیل ګل جمیل صاحب سره مرکه هم کوم تاسو د خوږو خبرو د مزاحیه کلامونو نه هم خوندونه واخلئ او د تاترو د لمنې د دې منظرونو نه هم جمیل صاحب څنګه یې الحمدلله الله سان عجیبه منظر ته دې راوستم یار بس تاسو څومره خواږې نو دا خو ډېر کم منظرونه موږ ویو چې تاسو ته موږ د خپل زړه په لاره کې څو میله پیادل سفر دې مرا باندې وکړو ګوره ښه مننه قربان دا زه تا زما د انټرویو دپاره لکه چې مخکې خوښ کړی نه دا بس قدرتي بس اچانک راغی ذهن کې دا خبره راغله موږ چې باچاجي دومره لرې نه راغلی راشه لږ قدرتي مناظر ورته بوځه ښه د یکه غونډې جی او د مومندو دوی ته لږ ووایه دا یکه غونډ او چېرته دی دا یکه غونډ د مومند ضلع مومند اوس ورته ضلع مومند وایي مخکې به ورته مومند ایجنسي ویلی کېده اوس د انضمام نه وروسته ضلع مومند دی نو دا د ضلع مومند وړومبی بازار راځي او په دغه سیمه باندې چې دی بابي مومند هم جوړ دی دغه د ترکزو علاقه ده او په دغه کې ژوند کوم او مشران او اوسه پورې موږ پکې لګیا یو ژوند نور څوک نوموړي په یکه غونډ کې او کغون کې زمونږ کومه ټولنه چې مرکزی مومند پښتو ادبي ټولنه د هغې زمونږ بانی چې دی جلبل مومند صاحب دی او شمس شاکر الله جلبل مومند صاحب نه مومند صافی دی هغه دلته اوسېږي او د هغه هم کې نو دا زمونږ د ټولنې صدر دی او ډېر لوی شاعر دی
او بل چې دی شمس مومن زما ګاونډي دی شمس زما ګاونډي دی زما کلاس ما ورنه ډیر مخکې انټرویو شمس مومن لوی صحافي دی بس دا مې دا چې انګریزي او پښتو اردو یو لوی نوم دی د مرګري مې دی د سکول او کورونه هم سره یو ځای دي او رشتہ داري کې هم نور څوک نثار مومن دی به کې ایم پی ای چې دی او نور داسې ډېر خواږه درانه پښتانه پکې اوسېږي که زه تاسو ته شروع شمه نو دا خو ځان له یو تاریخ دی چې هغه به په دې لږه ناسته کې ختم نشي هنرمندان پکې شته هنرمندان پکې زموږ نه لږ بره چې کوم دي هلته شته دی بلکې ادبار دی ادبار ګل دی او ډېر د پښتو یو لوی نوموړی سندرغاړی دی او نور چې دی لوکل کم کسان چې دي رباب او منګي والا د دې کسان پکې ښه ډېر دي او هغه وخت کې چې د ازادۍ مبارزه روانه وه نو هغه مبارزین مجاهدین تاسو چې د ترنګزو اجي صاحب خو هم دغلته ژوند کړی دی که نه مومندو نو هغه خو ډېر وروسته تاریخ دی که نه هغه که موږ راواخلو نو هغه خو ځان له یو دور دی او هغه چې کوم دور په هغه وخت کې تیر شوی دی څنګه د انګریزانو سره د هغې مقابلې شوي نن هم د هغې یادګارونه په ځای په ځای باندې شته دی په مومندو کې په لارو کې غیب ورته وایي هلته چې دی پوره د انګریزانو فوج غیب شوی دی هغې ته غیب وایي او غیب نو دا دی چې د مومندو خو ځان له یو لوی تاریخ دی په هغې به زه تاسو ته څه ووایم په هغې خو به زما په خیال چې شمس مومن تاسو ته په دې باندې کتاب هم لیکلی دی کتاب نه بلکې هغه چې څومره په مومندو کار کړی بل چا بل چا پې نه دی کړی نو بس هغه خو ځان له یو موضوع ده ښه جمیل صاحب شاعرۍ ته څنګه راواوړېدې شاعري خو دا بس داسې وه چې یو د ماشومتوب نه یو شوق د سکول د وختو نه په 9م کلاس کې چې کله ومه نو په هغه وخت کې به داسې مزاحیه شیونه ما لیکل او چې استادانو به اورېدل نو ډېر داد به پرې راکاو او بیا تقریبا دا دی چې بیا مکمل 2 کاله خاموشي ده او د هغې نه پس بیا چې دی ادب ته راغلی یم نه نو خاموشي دی ولې دا خاموشي داسې وه چې زما یو ملګری و هغه ما چې د فرست ایئر امتحان ورکوه هغه هم راسره و نوم یې نه اخلم هغه به پوه شي په خپله نو ما به چې کله د سټډي نه موږ ستړي شو نو ما به ورته ویله لکه پرېږده زه ته غزل ویم نو چې هغه غزل ما وویلې نو هغه ماته ویل چې دا خو مړه چې خبرې دي دا ته چې څه وایې که نه حالانکې هغې کې چې څه هغه ما ته پته وه که نه نو بس د هغې نه وروسته بیا یو بل بیا چې دی هغه زما حوصله شکني وکړله یو قسم نو بس د هغې نه وروسته ما ویل چې هلکه دا خو زه لکه چې هسې وخت ضایع کوم او ابتدایي استاد دی د شاعرۍ څوک ابتدایي استاد نشته دی ابتدایي مې همداسې بس پخپله کړې ده او اوس چې دی باقاعده زده کړې مې دا د جلبل مومن نه اباسین صاحب نه نو ټوله دنیا خلک جړی دا رنګ شاعري کوي چې جړه او ته خلک خندې دې مزاحیه ادب ته څنګه راوړې اصل کې دا دی که نه چې تا به دا اورېدلي چې کوم یو سړی ډېر خاندي دی که تا زړه ته رانږدې که غاړه ته دې رانږدې کړو دی به تا ته جاړي که نه نو دا دغه چې دی د خندا دا هسې نه کېږي دا دننه چې کله زړه پرهر شي نو دا به چې دی بیا به خاندي ښه دا راته چې زړه دې چېرته پرهر شوی دی نو دا خو بغیر د دې نه خو کېدی نه شي دا به ګوره ورندار دا ستا ورندار ته به څه ووایم نو ورندار ته هم پته ده ورندار دې په خپله خوښه کړې ده نه جي مور او پلار راله کړي بچ څنګه وه عوام نه الحمدلله دومره ښایسته ژوند او دومره ژوند خو ښایسته به وي نور هغه که هر رنګې وي بس تا قبوله ده نه الحمدلله هغه ټک او شک نشته ګوره دا کار مه کوه رښتیا راته نه رښتیا بس هغه خو زه به درته څه ووایم زما بچي دي خیر دی که ته کله راغلی هغوی نه معلومه څو بچي دي الحمدلله 2 هلکان دي او 5 جینکۍ دي هلکانو څه نام دي هلکان یو نومان دی یو عدنان دی او یو نومان چې دی په بارمل کې ژوند کوي سعودي کې او یو چې دی هغه د 12م جومات سبق وایي نوکري چېرته کې نوکري خو داسې ارزي شان نوکري ده دلته په خیبر کې مې تقریبا دا 9 کال دی او داسې ارزي شان نوکري ده نو که سبا مطلب دا دغه ختم شو نو بس بیا به کور ته ځم خو دا بس د الله غرونو سره تړلې نوکري ده او د غرونو سره ځکه چې کاڼي دي او معدنیات دي او څه دي او څه دي دا معدنیات چې د غرونو نه خلک راوباسي او دوی نه تاسو ټیکس اخلئ او دا لیز دی دا رایلټي ده دا ټیکس راځي د دې د کال لیز کېږي هغه ټیکهدار کوي او بیا چې دی موږ د ټیکهدار کسان یو د هغې نه بیا وصولي ښه
نو ته پکې غوړی الحمدلله غوړی او الحمدلله دا دی چې بس مشران چې کم دي بس ډیر خصوصي خیال هم ساتي خیال دې ساتي خلک دا ډومبه شاعر دی چې وی چې دما د ژوند ریړه روانه ده الحمدلله الحمدلله ها مرکزی مومن ادبي جرګه ما ستاسو یو دوه مشاعرو کې شرکت کړو په زرګونو شاعران دغه عوام ستاسو مشاعره کې شامل وي هغه داسې ده کنه چې دې کې زمونږ یو ټیم ورک هغه لپاره دومره مهنت شوی دومره ستړي ستومانه شوي چې دې پسې تلل او دغه چې دی هغه خلکو ته اطلاع کول نو دا ډېر ګران کار دی خو دغه الحمدلله زمونږ چې کم ټیم دی کم ملګري دي هغه ډېر د زړه د اخلاصه دا کار کوي د پښتو لکه څنګه سره نه د دې فند دا اوس لکه زرګونه کسان ستاسو په دې مشاعره کې کلو نه را نو د دې دا روټۍ چې دا ورکوي د دې فنډینګ دا داسې کنه چې کوم مخیر خلک دي هغه ذمہواری واخلي دغه لکه اکثر زمونږ نثار مومن دی هغه وایي چې د میلمنو خدمت زما ډوډۍ زما او نو بس داسې ډېر خلک زمونږ په علاقه کې شته که پښتو پالنه مومن د هر چا نه ښه پېژني بیخي داسې زه به ته دا وایم چې موږ سره په لیست باندې خلک درخواستونه کوي چې تاسو به زمونږ ځای ته راځئ او ټول اخراجات به موږ کوو نو داسې ده چې کتاب دی ولې نه چاپ کړی تر اوسه مالدار هم یې غریب هم نه نه مالداري خو یو طرف ته کا خو دا دی چې کتاب خو ډېره ستړې ستومانه غواړي که نه منډې غواړي کمپوز غواړي او څه غواړي حالانکې دا ستړې دا خدمت به دې مونږ وکړو یار تاسو مننه وای ګنې اباسین صاحب ته مخکې ورځو کې ما ویل چې کتابونه دواړه لیکم یو سنجیده لیکم بل چې دی مزاحیه هغه ویل چې اول ته مزاحیه ولیکه وروسته به سنجیده لیکم نو ما بس دغه په انشاءالله به دغه باندې مې دغه کړې ده ویل چې ډېرو ملګرو راته ویل چې موږ به کمپوز وکړو داسې نثر هم لیکي که صرف نه نثر مې داسې خاص نه دی لیکلی او مزاحیه بلکې سنجیده خو سنجیده دا کار دی چې زه سنجیده ولیکم زما سنجیده څوک نه اوري ستا مزاحیه شاعري ټوله دنیا خوښوي زه هم درته یم چې ته خدای پیدا کړی د قوم د خندولو او خوشحالولو دپاره دا د اوښکو سلګو اسویلو یاسونو دردونو او غمونو خبرې پرېږده دا نور شاعران ډېر صحیح ده ښه ووایه که نه جمیل ګل صاحب ته ووایه څه مزاحیه راته څه ووایه وی یو کتاب درته ویم وی د رحمان وینا په هغه وخت کې ټیک وه د رحمان وینا په هغه وخت کې ټیک وه بادشاهي د ملنګانو په دوا شي خو د دې دور لیډر کړله ثابته څوک چې وسټي بوټان هغه باچا شي او بل یو قطعه ده چې زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه تا چې سپیا کا مخامخ په ګواټه پورې کړه او راته ویل پستر ګډون شته دانه وینېسو راته ویل پستر ګډون شته دانه وینېسو ناولې پوزه دې زما په لوپاټه پورې کړه دا بیا وایا زما د زړه په تبخي دي پراټه پورې کړه تا چې سپیا کا مخامخ په ګواټه پورې کړه او راته ویل پستر ګډون شته دانه وینېسو ناولې پوزه دې زما په لوپاټه پورې کړه مننه او بل یو دغه به درته ووایم ټپهیزه ده چې کړی مې بیا د سبق نیت دی نقل کول زما عادت دی که شومه پیل دا مې قسمت ته یاد د ټیچر مې نصیحت دی بډې جیبونه دې ښه ډک راوړه مینه د نقل هم او نور سم ډېر ښه او بله ټپهیزه به درته ویم چې یوه ریړه دې را سره وي هم زړه خره دې را سره وي چوکه اوږده دې را سره وي او سبزي تازه دې را سره وي په دې بانه به ستاسو کلي ته درځمه قدرمنو تاسو یاد ساتئ چې په پښتو کې مزاحیه شاعران ډېر کم دي او بیا دارنګې مشهور شاعران لکه دا جمیل ګل جمیل صاحب پرنګ ښه ده لکه د ده که شاعرۍ ته تاسو وګورئ نو دا مزاحیه شاعر نه ښکاري یو امیر صاحب غوندې ټیپ کس ښکاري د ده کیدای شي خپل ژوند هم د غمونو او اندېښنو نه ډک وي خو خلک خندوي مزاحیه شاعري کوي خو ښکلې او درنه مزاحیه شاعري کوي یو خبره تاسو ته بله هم کوم چې زما په خیال چې دا ړومبی مزاحیه شاعر دی چې ما ورپسې اوږد سفر هم وکړو او په ړومبي ځل ترېنه انټرویو هم اخلم جمیل صاحب پښتو کې نور څوک مزاحیه کم شاعران دي
مزاحیه خو زمونږ د شمشاد انګار دی ډېر ښایسته لیک کوي شمشاد انګار دی او ظفر خان ظفر دی هایکو متعرفي کړې ده او نور بلها داسې شته دی خو دا ده چې کوم معیار دی معیار چې وساتلی شي که نه او شعر هغه پکار دی چې ته خپل کور کې د خپلې لور مخکې ویلی شي نو هغه شعر تاله لیکل او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې یو دوه ډېر ښه مزاحیه شاعران یادوي دلته ځکه چې په مزاحیه شاعرۍ باندې خبرې دي نو دا امیر حسین فرهاد صاحب چې د ړوند چرګ په نومې کتاب چاپ کړی او بیا کراچۍ کې اوسېدو امیر حسین فرهاد صاحب او بل ادبارګل زړه سوان دی صاحب چې د واده وریجې په نوم باندې کتاب چاپ کړی هغه اوس مونږ کې نشته وفات شوي دی الله دې وبخښي سنجیده شاعري هم کې تا نه یو سنجیده غزل هم اورو مزاحیه راته نور څه ووایه چې دا مزاحیه خو مومندو او پریدو د شنې کاوې نه هم خوندواري او ستا د شاعرۍ نه هم خوندواري دا یو نیم مزاحیه غوندې غزل دی ملګرو ته به عرض کوم چې یوه لوبه یو نخره جوړول غواړم ځان له بله مشاهده جوړول غواړم ځان له بله مشاهده جوړول غواړم د ټیک ټاک لاره اسانه د روزګار لا مړه دې کې ښه پیسه جوړول غواړم او دا پټرول چې داسې ورځ په ورځ ګرانېږي اس په اخلمه ټانګه جوړول غواړم دا پټرول چې داسې ورځ په ورځ ګرانېږي اس په اخلمه ټانګه جوړول غواړم او د جومات شاته یو کور مې شروع کړی مکمل په چانده جوړول غواړم د جومات شاته یو کور مې شروع کړی مکمل په چانده جوړول غواړم او د نسوار غوندې نشه مې ورته پرېښوه زیبا ګل سره رشته جوړول غواړم او د علي شامور به هم راپسې ګرځي کنځلې کې ډېرې زیاتې که نه د علي شامور به هم راپسې ګرځي نور کنځل ساجیبه جوړول غواړم دا څوک دي دا چې نومونه دې واخیستل دا د پښتو په نامه داغونه دي زه به ته دا ووایم سوشل میډیا والا کم کسان چې د هغوی ډېر خبرې او بل دا دی چې اوټ کول د نسیم شاه هم نه منم غټ کرکټر دی او اوټ کول د نسیم شاه هم نه منم ګوډاګی یم روله جوړول غواړم او کسکریزه مې راوړې ده ادب له کسکریزه مې راوړې ده ادب له په ادب کې ښه نامه جوړول غواړم او بله دا چې ویل دا کار مې د بابا نه زده کړی بون سیزه متې چټه جوړول غواړم او نن جمیله دغه ټول راټولومه نن جمیله ته کوتره جوړول غواړم مهرباني ملګرو دلته کې د جمیل ګل صاحب یو ملګری هم د ډیوټۍ ملګری یاسر مومند مونږ سره ناست دی د ده ورسره ټول ژوند دی څنګه سړی دی جمیل ګل صاحب یاسر خان بالکل زبردست انسان دی د ډیوټۍ پابند دی مزګزار دی تهجد هم کوي روژې هم نیسي ثوابي او خپل ډیوټي زبردست طریقې سره کوي نه دا خو مزګزار او تهجد ګزار دا خو د خپل عمل دی لکه نور تاسو سره کاته ماته کې ښه دی بالکل کلیر دی 100% او شاعر څنګه دی شاعر ښه مزدار شاعر دی فني شاعر دی نن سبا سنجیده شاعران ډیر دی بل تاسو وګورئ ګرانیم دا خفګان ماحولي په ادب کې مطلب شعرونه وایي سړی په مخ باندې مسکا راولي لکه مزاحیه شاعري دې خوښه ده بالکل مې خوښه ده د امیر صاحب بالکل جمیل ګل صاحب هم 100% خوښه ده د ده 100% مې خوښه ده ورته ویم مطلب ته ناس هم راته وایه خو د جمعې په شپه باندې اکثر شعرونه ډېر لیکي فني د جمعې په شپه باندې یا خو ګاډي نه وي د جمعې په شپه کار کم وي کېدای شي نور هم سوچ موچي ډیوټۍ هم څه دلته یاسر صاحب نو چې ته د مزاحیه شاعرۍ دومره صفت وکړو څه به ترې واورو مزه بالکل ولې نه واورو ښه جي مزاحیه ټپیز دي یو دوه چې خواښې مې ښه ده بده نه ده خیر کار څه ده بده نه ده او دومره ساده ده بده نه ده او ډیره بې زړه ده بده نه ده چې چرګه لال کې ما د پلار کره لیږي نه او بله چې یاره منظور مې دغه سوال کا نور د ځان خلاص له دې جنجال کړه او داغونه پاک له دې دیوال کا او نسوار دی توکه خوله کنګال کا ستا د کوټې نه د غوجلي بوی راځي نه بخښنې سره
او بله به هم درته یو ټپه زه ووایم چې خوار وزار دې کړم بدرنګه پتې مخیا خوار وزار دې کړم بدرنګه پتې مخیا ته هم خوار لکه هډوکی شلتالو شوې خوار وزار دې کړم بدرنګه پتې مخیا ته هم خوار لکه هډوکی شلتالو شې که زما په خیر وکېږي رقیبه د کابل نه په راغلي سیند راوشي ډېر خوار وزار دې کړم بدرنګه پتې مخیا خوار وزار دې کړم بدرنګه پتې مخیا ته هم خوار لکه هډوکی شلتالو شې او که زما په خیر وکېږي رقیبه د کابل نه په راغلي سیند راوشي که زما په خیر وکېږي رقیبه د کابل نه په راغلي سیند راوشي ډېر ښه اگر یور وایس ټي وي لندن دی زه ستاسو کوربه ستاسو باچاجي یم جمیل ګل جمیل صاحب د پښتو یو ډېر نر بچی او ډېر ښه مزاحیه شاعر له راغلی یم او دا تاسو چې وینئ دا د تاترو لمنې دي جمیل صاحب سره مې مرکه په دې غرض کوله چې د دارنګ خلکو حوصله افزایي هم وشي نو انشاءالله چې اوس جمیل صاحب را سره واده وکړه چې باچاجي تا راته وویل نو اوس به خامخا کتاب نه 2 کتابونه چاپ کوم یو د مزاحیه شاعر یو د سنجي واده خو دې وکړه او دا د امیر صاحب نو پښتو له به څه فایده ورسېږي کله کله مالداره سړی نورو شاعرانو سره هم لږ ډېر مرسته ملاتړ کو چې کم غریبانان شاعران دي چې د هغوی کتابونه هم مخې ته راشي نه زه مالداري خو به زه ته دا ووایم چې د زړه د طرفه مالدار یم نور خو عام د یو مزدور په شان حیثیت دی زما نه دا رنګ مزدور هم نه دا رنګ یو څو مزدوران دي پښتو کې یاسر صاحب خدای نور زیات صحیح ده که نه ښه ووایه په تلو تلو کې څه شعرونه ملګرو ته چې مزاحیه به درته ووایم نو چې وایي چې رانغله نو سیوا مې وسوسه شوه چې رانغله نو سیوا مې وسوسه شوه په رازه رازه مې خوله ورته کاسه شوه او ته که توره وه د رنګه نه بدرنګه ګوډن پرل باندې سپینه په تاسه شوه او سرکاري سکول ټوپای به ښکارېدله په دې کې به تور دغه وکړه سرکاري سکول ټوپای به ښکارېدله چې به شونډه کله سره په دنداسه شوه او چې سهار یې میک اپ وکړه زیبا ګل وه چې ماښام شو نو بیا زړه سموسه شوه او مننه او د تنخوا په ورځ به ټوله را نظار وه خو د میاشتې په آخر کې به غوسه شوه ډېره مننه ملګرو د جمیل ګل جمیل صاحب خبرې هم خوږې دي شعرونه یې هم خواږه دي ډېر خوږ انسان دی او انشاءالله چې کوشش به کوم چې همدارنګ ملګرو سره کښېنم همدارنګ ملګرو سره خبرې وکړم او همدارنګ ملګرو پسې لاړ شم خوا که هغوی هر څومره دا ګوره دا تاسو چې دا کمې دشتې وینئ دې کې د جمیل صاحب ژوند تیر شوی دې کې نو ده پکې ټول ژوند تیر کړی دی مونږ ورله یو ورځې له راغو مونږ ورکې یو غرمه تېره کړه مونږ ورکې یو مازدیګری تیر کړو جمیل صاحب ډېر خوند یې وکړو او الله دې ستا عزت وساتي تا زمونږ قدرونه وکړل تا زمونږ عزتونه وکړل د پښتو د ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري ساتي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله پامان